السلام علیکم دوستانو، پرنی ویډیو کې د فیسبوک څخه انسټاګرام څخه ګورئ د سوشل میډیا څومره غټ چې دی یوټیوب ویډیو تاسو غواړئ خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. نو بالکل پرنی ویډیو کې همدا طریقه درزده کوم. ګورئ دوستانو، د دې لپاره ډېرې طریقې شته، خو پرنی ویډیو کې زه تاسو ته داسې طریقه درزده کوم چې تاسو به ډېره زیاته د خوښې وړ وګرځي. داسې طریقې سره چې ستاسو ویډیو کوالټي به ډېره فل ایچ ډي کې راځي، په ډېرې سپیډ سره به دا طریقه کار کوي. یعنې تاسو یو ویډیو ډاونلوډ کوئ، ستاسو انټرنیټ سلو دی، خو بیا به هم تاسو په ډېرې اسانۍ سره په ډېرې تیزۍ سره هغه ویډیو چې کوم دی ډاونلوډ کولی شئ. ویډیو ما سره تر اخره وګورئ، همدا طریقه درزده کوم. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوله ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. ورځو همدې طریقې ته ویډیو تر اخره ګورئ. ښه دوستانو، ګورئ دا یو اپ دی، د دې لینک به تاسو ته په اولنۍ کمنټ کې میلاو شي. کله چې تاسو غواړئ د یوټیوب یا د فیسبوک یا انسټاګرام د څه شي ویډیو ډاونلوډ کول چې تاسو غواړئ، ګورئ په دې ځای کې تاسو ته درښیي ټول انسټاګرام شو، فیسبوک شو، یوټیوب شو، د څه شي ویډیو هم چې تاسو ډاونلوډ کول غواړئ. تر ټولو اول خو که چېرته تاسو په دې کې خپله د یوټیوب ویډیوانې ګورئ، نو بالکل یې کتلی شئ. هغه ویډیو مو چې خوښه شوه ډاونلوډ بټن درکوي، ډاونلوډ کولی شئ. ګورئ کله چې تاسو یو ځای کې یو ویډیو خوښه شوه، مثلا فیسبوک کې یو ویډیو ګورئ، هغه ویډیو مو خوښه شوه، د هغې لینک به کوپي کړئ، دلته کې په سرچ بار کې ورکړئ. د ورکولو سره ډایرکټ تاسو ته هغه ویډیو راځي. ګورئ لینک به څنګه کاپي کوئ، دا طریقه درته کوم. خو ګورئ که چېرته ستاسو یو ویډیو خوښه شي، په هغه ویډیو باندې دې طریقې سره کلیک وکړئ. کلیک کولو سره ګورئ دوستانو، کلیک کولو سره دلته کې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي. دا ډاونلوډ بټن به تاسو ته ښکاري، په دې ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. بیا تاسو ته ډېرې اپشنې درکوي، لاندې به تاسو ته ښکاري چې تاسو دا ویډیو په کومه کوالټۍ کې ډاونلوډ کول غواړئ، یا تاسو صرف MP3 آډیو کې آډیو فایل کې ډاونلوډ کول غواړئ، هم تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ. دلته کې تاسو ته ښکاري که زه لاندې راشم، دلته کې د دې ویډیو کوالټي فل ایچ ډي دو. نو د دې ویډیو څومره کوالټي چې وي، که دا فل ایچ ډي کې فیسبوک ته اپلوډ شوی وي یا یوټیوب ته اپلوډ شوی وي، نو تاسو ته به هغه ایچ ډي یعنې فل ایچ ډي 4K هم اپشن په دې کې تاسو ته درکوي چې تاسو به کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ. نو ګورئ هغه به تاسو سلیکټ کړئ. سلیکټ کولو وروسته په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. په ډاونلوډ باندې کلیک کولو سره په دې طریقې سره تاسو ته سټارټ شي د هغې د ویډیو ډاونلوډ کولو. خو اوس که چېرته ستاسو په دې طریقې سره چېرته کې فیسبوک کې یا یوټیوب کې ویډیو خوښه شوه، هغه به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ. دلته کې دوستانو د هغې ویډیو لینک چې کوم دی په درو ټکو باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته کې کوپي لینک درکوي، په کوپي لینک باندې به کلیک وکړئ. را به شئ همدې اپ ته. د دې اپ ډاونلوډ کولو طریقه زه دوستانو تاسو ته درزده کوم، د دې لینک به تاسو ته په اولنۍ کمنټ کې وي. ګورئ کله چې تاسو راشئ په دې طریقې سره هوم ته، دلته کې تاسو ته سرچ بار درکوي، په دې سرچ باندې به کلیک وکړئ. هغه لینک مو چې کاپي کړی دی هغه به دلته کې فرسټ کړئ. ډایرکټ به تاسو ته هغه ویډیو راشي، نو هغه ویډیو له دې طریقې څخه ډاونلوډ کولی شئ. خو اوس دوستانو د دې اپ ډاونلوډ کولو ته ورځو. د دې لپاره ډېره اسانه طریقه ده. ګورئ کومه ویډیو چې تاسو ګورئ، د دې په کمنټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. د کمنټ تاسو ته ښکاري، کله مو چې په کمنټ باندې کلیک وکړو، دلته کې به دغه شان یو لینک وي، په هغه لینک باندې کلیک وکړئ. په هغه لینک باندې کلیک کولو سره دوستانو تاسو به یو څه نه څه دې طریقې سره تاسو ته لوډینګ راځي پې. نو بیا به تاسو راشئ د همدې اپ، دلته کې ډاونلوډ بټن ورپسې لیکلی وي، تصویر وي، ډاونلوډ بټن وي. په ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ. بیا به ورته انتظار وکړئ. دلته کې تاسو نه 15 سکنډه غواړئ، 15 سکنډه انتظار وروسته همدغه شان ډاونلوډ بټن درکوي. په ډاونلوډ بټن باندې چې کلیک وکړئ، ډایرکټ ستاسو هغه اپ چې کوم دی ډاونلوډ شي. نو په دې طریقې سره دا کار کوي. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي، له ملګرو سره شیر کړئ. همدغه شان نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.